سلام د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. ولسمشر غني نن سهار د ولوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د متحده عربي اماراتو پلازمینې ابوظبي ته په یو رسمي سفر ولاړ. ښاغلی غني به په دې سفر کې د متحده عربي اماراتو له ولیعهد او د ابوظبي له امیر شیخ محمد بن زاید آل نهیان سره وګوري او ګډه اعلامیه به هم خپره کړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د معلوماتو له مخې د دغو دواړو چارواکو په شتون کې د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ د معدن، انرژۍ، کرنې، کلتور، پوهنې او لوبو په برخو کې د همکاریو 6 هوکړه لیکونه هم لاسلیک شي. په سیمه ییزو چارو کې د سولې اجماع لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی او د سولې عالي شورا دارالانشا مشر تېره ورځ په تهران کې د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره وکتل. محمد جواد ظریف په افغانستان کې د سولې او ثبات پر اهمیت له ټینګار سربیره په ډاګه کړه چې د افغانستان د ټولو چارو وروستی نظر افغان ولس ورکوي او ایران هم تل افغان دولت او ملت ته د مرستو په لټه کې دی. محمد عمر داوزي هم په دې کتنه کې د افغان سولې په اړه د سیمې هیوادونو او په ځانګړي توګه د ایران نقش مهم وباله او په دې برخه کې پر لا زیاتو همکاریو ټینګار وکړ. د هلمند د څارګر ملي ادارې د پارتیزاني ګروپونو قماندان په یوې چاودنه کې ووژل شو. د هلمند والي وایي دا قماندان چې قدرت الله مجاهد نومیده تیر ماښام د لښکرګاه ښار په تورټانګ سیمه کې د هغه په موټر کې د ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې له امله وژل شوی دی. ویل کېږي په دې پیښه کې 3 نور سرتیري هم ټپیان شوي او مسؤلیت هم طالبانو پر غاړه اخیستی دی. له دې سره سم د کندهار د عامه ساتنې د قطعې قماندان حاجي زمری او 3 نور کسان په یوه چاودنه کې ووژل شول. دغه پیښه تېره ورځ د ارغنداب ولسوالۍ په ګل کلاچي سیمه کې د یو باغ مخې ته د ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې له امله رامنځته شوې ده. د کندهار امنیه قماندان تادین خان زیاتوي په وژل شویو کسانو کې یو بل پوځي او یو قومي مشر هم شامل دي. 22 طالبان د ارزګان په مرکز کې د څارګر ملي ادارې په مخیزو عملیاتو کې ووژل شول. د څارګر ملي ادارې د خبرپاڼې له مخې په دې عملیاتو کې چې د ترینکوټ ښار په شاوخوا سیمو کې طالبانو د سرې قطعې د یو قماندان چې ملا امین الله نومیږي پر پټنځای ترسره شوی د یارې ډلې یو بل غړی هم نیول شوی دی. ویل کېږي په دې لړ کې 50 کیلوګرامه چاودېدونکي توکي، یو شمېر وسلې او نور تجهیزات هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. او د هرات پولیسو یو کس د نشه یي توکو د ساتنې او قاچاق په تور نیولی دی. دغه کس تېره ورځ د ګذرې ولسوالۍ له محل دشت سیمې د پولیسو له لوري نیول شوی دی. د هرات د امنیه قماندانۍ ویاند عبدالاحد ولیزاده زیاتوي له نیول شوي کسه 25 کیلوګرامه چرس هم ترلاسه شوي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.